سلام، د څلورو بجو لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو پر وړاندې د شته ستونزو له هواري سره به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هوا عالم نورستاني وایي اوس هم د هیواد په ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې پر وړاندې ستونزې شته، خو دا کمیسیون به ستونزو ته تر رسېدو وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له بله پلوه د ټاکنو خپلواک کمیسیون بل غړي مولانا عبدالله د هوا عالم نورستاني د څرګندونو پر وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل هیڅوک نشي کولی چې د قانون خلاف د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په فراه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید چې له امله ملکي کسان وژل شوي غندي. د راپورونو له مخې د فراه ولایت د پشتود ولسوالۍ د ګنج آباد په سیمه کې 7 ملکي وګړي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقونو د نړیوالو اسنادو او بشردوستانه حقونو پر اساس نړیوال او کورني ښکېل اړخونه باید د جګړې قواعد په نظر کې ونیسي او پر ملکي خلکو بریدونه ونه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د خلکو په منځ کې د ویرې وحشت پراختیا په تړاو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو کمیسیون همداراز د عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې او ارزونې غوښتنه کړې ده. د سولې ولسي مجمع وایي ښکېل اړخونه دې د سولې لپاره نرمښت وښیي. د دې مجمع لخوا په جوړه شوې غونډه کې پخوانیو طالب چارواکو وویل چې د سولې پروسه د امریکا متحده ایالاتونو لخوا انحصار شوې او که حکومت په خپل اقدام ونه کړي دا هڅې پایله نه ورکوي. دوی پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو لپاره نرمښت وښیي. په همدې حال کې د غونډې برخوال د ګډو ځواکونو لخوا شپني عملیات چې له امله یې ملکي وګړي زیانمنېږي د بندېدو غوښتونکي دي. په سرپل ولایت کې د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه. د ملي امنیت ریاست وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې له چاودېدونکو توکو څخه یو ډک موټر پر مټ چې د صیاد له لارې دې ځای ته راوړی او دولتي تاسیسات او مرکزونه په نښه کړي، خو موخې ته تر رسېدو دمخه د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول او چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړل شوه چې له امله یې 14 تنه ټپیان شول. روسیه وایي د افغانستان د امنیتي ستونزو له امله له دې هیواد سره ګډې پولې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ګډ امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو له غونډې وروسته وویل چې د دې سازمان غړو هیوادونو په افغانستان کې د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت او ورته نورو ستونزو له امله یې سرحداتو ته پاملرنه زیاته کړې. سرګي لاوروف ویلي وضعیت په افغانستان کې نه دی ښه شوی او له دې هیواد سره ګډو پولو ته ډیره پاملرنه کوي. لاوروف زیاته کړې چې ډیری شمېر بهرنیو ترهګرو په افغانستان کې حالت ستونزمن کړی ځکه چې هغوی له عراق او سوریې څخه افغانستان ته راغلي. په کندوز ولایت کې د سړک تر غاړې ماین چاودنې له امله 15 ملکي وګړي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي یاده پیښه تېر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې شوې ده. د سرچینې په وینا دغه کسان د واده مراسمو ته روان ول چې موټر یې سړک تر غاړې پر یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایاند وایي ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر مرستیال عباس ستانکزي د اروپایي ټولنې و آلمان له ځانګړو استازو سره لیدلی دي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایاند وایي د دوی د سیاسي دفتر د مرستیال عباس ستانکزي په مشرۍ طالب پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې او د جرمني ځانګړو استازو سره په دوحه کې د سولې مذاکراتو پر بهیر بحث او خبرې اترې کړې دي. د جرمني او اروپایي ټولنې له ځانګړو استازو سره د وسلوالو طالبانو د پلاوي لیدنه داسې مهال ده چې پخواني طالب چارواکي وایي ټاکل شوی آلمان کې د افغان سولې په تړاو غونډه جوړه شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د بریالیو مذاکراتو چانس تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز مارک میلی وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د په خبره په نږدې راتلونکي کې به ټول د دې شاهدان وي چې د سولې روان مذاکرات به مثبته پایله ولري او افغان جګړه به د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. نوموړي دغه راز ویلي چې دمګړی په قطر کې د وسلوالو طالبانو و امریکایي لوري ترڅنګ خبرې روانې دي او د مذاکراتو د پیل پر څرنګوالي کار کوي. افغان حکومت وایي دوی لا هم د چین د بین الافغاني غونډې تر سره کېدو ته هیله مند دي. که څه هم ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د بیجینګ بین الافغاني غونډه ځنډولې، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بیجینګ بین الافغاني ناستې ته تر اوسه نیټه نه ده ډاګیزه شوې، خو افغان حکومت لا هم تمه لري چې دغه غونډه تر سره شي. نوموړي ویل افغان حکومت لا هم د نوملړ پر جوړولو کار کوي او ډیر ژر به اعلان کړي. 2 ورځې دمخه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل چې د حکومتي نوملړ پر ترکیب د اختلاف له امله وسلوالو طالبانو دغه غونډه ځنډولې ده.
او وروسته خبره ده چې د عراق په نجف ښار کې اعتراض کوونکو د ایران قنسلګرۍ ته ور ورته کړی دی. د عراق پولیس وایي اعتراض کوونکو د هیواد په نجف ښار کې د ایران قنسلګري سوځولې او تر دې وروسته د قنسلګرۍ شاوخوا کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په عراق کې د حکومت پر ناکارۍ او فساد پر ضد له اکتوبر میاشتې راهیسې پراخ لاریونونه روان دي چې تر دې دمه پکې له 310 کسانو زیات وژل شوي دي. لاریون کوونکي د ایران حکومت تورنوي چې په عراق کې له شیعه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. لاریونوالو د ایران دغه سیاست د خپل هیواد په کورنۍ چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هم لاریونوالو په کربلا کې د ایران پر قنسلګرۍ برید کړی و. د دې مهال لنډ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه. تر بیا د خدای په امان.